السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور میسج راته پرې شوی و د روزې کار دې زما دا فکر سو چې دا په خوب کې مې له ښځې سره جماع وکول اوس یې څوک راته وایي کفاره دي زه اوس څه وکړم بره ما هغه هم لیونی دي ته هم لیونی دي د خوب په دې کفاره نشته. د بل میسج راته پرې شوی مولوي صاحب زما میسج سم نه دي کتلي په خوب کیسه نه وله بیده ولمه چې له خوب راپورته شولم بس باره شهوت را باندې غالبه سو د ښځې سره مې جماع وکوله اوس زه څه وکړم. محترمینو خو بار بار مو درته ویلي دي دا نارینه عجب شان دي الله دې هدایت له موږ سره درته وکړي. هر وخت دې کار خراب کړي تر اوسه ماته داسې مشکل نه دی راغلی چې یو ښځې دې ماته ویلي یا دې چا راته ویلي چې ښځې په مېړه باندې روژه خرابه کړله. بس دا شهوت په نارینه جن ډک دی خو الله زموږ هېر دی رب مو هېر دی. په روژه کې هم باره د الله نافرماني ده په خلاص خلق کې هم د الله نافرماني ده. بیا به د الله حضور ته ورسو چې الله له موږ سره څه کوي. نو محترمه دا خو د ګناه کبیره کړې ده په روژه کې جماع کول د ښځې سره ګناه کبیره ده خو الله جل جلاله وایي ما ورژندې کېږي تر هغه وخته پورې چې هغه خوله ماتېږي چې خوله ماته چې بیا تا دی که چې ځینې ولاړېږي نه نو پر تا او پر ښځه پر دواړو باندې شپېته روژې دي و دغه روژه ده چې دا جماع دې کې کړې ده دا یو شپېته روژې به نه شي هغه به متصلې نه شي متصلې به نه شي په مابینځ کې به جناوالې نه راولي. دغه د سزا ده د شریعت چې ته په دغه معصومه پاکه میاشت کې ته شهوت نه شي کنټرولولی تا دې نو بلا ووایي چې ته په دغه مبارکه میاشت کې ستاسو مبارک کار خراب شوی د ښځې دې خانه خراب کړه خپله خوی عادت پر خراب. نو احتیاط وکړئ په روژه کې احتیاط وکړئ څه ډول شهوت دي څه ډول کیسې دي زنایتۍ کوئ نارواویتۍ کوئ په روژه کې دې کارونه خرابوئ کور مو خراب نه شي په ایزامونو باندې څه ډول انسانان دي او څه ډول شهوات خدای هیر سو خبر هیر سو د آخرت غم نشته نو خود به باره شهوت راځي. ښځه خوارکۍ خو نو زور نه شي در سره کولی نو خو باره پښتانه دي یا بې طلاقي یا بې ویي د هغې دي خانه و خراب وکړي شپېته روژې دي پر هغې باندې واړول. نو محترمه خلاص فتاوا جلد اول صفحه 250 کتاب الصوم الفصل الثالث او دغه رنګه هدایت جلد اول صفحه 201 کتاب الصوم او دغه رنګه بدایت ثنایه جلد دوم صفحه 1 کتاب الصوم فصل هغه وایي وکړي جماع وکوله د ښځې سره قسطن یې وکوله ګوره دلته خو تا قسطن کړی دی نو پر دغه سړي باندې قضا او کفاره دواړه شته. نو محترمه ته هم قضا د دغه روژې راوړه او شپېته روژې کفاره ونیسه او پاته دا خبره سو چې اوس روژې نه شو نیولی مسکینانو ته کفاره ورکوم نه هغه هم نه کېږي. حج تحتوي علی المراحل فلاس په 480 کې وایي کتاب الصوم باب الفصل فی الکفاره هغه وایي که سړي باندې کفاره واوښته شپېته روژې به متصلې نه شي ښځه یې که نر وي. ښځې دپاره صرف هغه د حیض ورځې چې هغې ته مریضي راځي هغه معاف دي په هغه ورځې کې د روژه نه نیسي چې هغه وځي دې به روژې شروع کوي. او هغه څوک چې ضعیف وي او سپینږیری وي یا په داسې مرض مبتلا وي چې روژه نه شي نیولی هغه به بیا شپېته مسکینان ته کفاره ورکوي مړی بیا او یا به لباس ورکوي پټوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.